ما خپل خزې ته په مذاق کې میسج کړو چې زه پلان کې تا ته طلاق در کوم، طلاق شوی دی که نه دی شوی، او په پټه سره نکاح کول جایز دي که نه؟ لومبۍ صورت کې بالکل طلاق شوی دی، طلاق میسج دی لېږلی، طلاق شوی دی، ستا لیکل دي. د طلاق دپاره دا ضروري نه ده تاسو ته ما وي چې انسان دی په هغه مجلس کې. ته که چېرته په انګلینډ کې په واشروم کې هم ناست وي او تا وي چې ښځه راباندې طلاقه ده بس طلاقېږي، او نکاح داسې نه کېږي. نکاح دپاره هغه مجلس ضروري چې هغه مجلس کې به حاضر وي انسان. نو ځکه نکاح په موبایل باندې نه کېږي او طلاق په موبایل باندې کېږي. نه راځئ په دې خبرو، نور ډېر تفصیل مې ته په دې. دویمه خبره چې په پټه سره نکاح کول جایز دي که ناجایز؟ جایز خو دي، نکاح به وشي، خو صرف دونه خبره ده شریعت دا ناپسندیده عمل دی، ناخوښه عمل دی شریعت. نکاح به داسې کې ویږي چې ټول خلک خبر شي په هغې باندې، ټول خلک په هغې باندې خبر شي. ځکه خو مستحبه طریقه دا چې نکاح په جومات کې تړل پکاري. زموږ پښتانه هغه فضول غیرتونه کوي. څه وایي؟ وایي که ما په جومات کې نکاح وتړله، وایي خلکو ته بیا زما د ښځې نوم به وله ورځي. دا خو خبره نه ده، دا نه کول بې غیرتوب دی. ستا د ښځې نوم چې چاته معلوم وي دا غیرت دی. ولې که په کوټ کې څه مسله راشي او ستا د ښځې او ستا په مابین کې خاندانونو کې څه مسله راشي، بیا به ستا سره څه دلیل چې دا زما ښځه ده؟ نو ځکه مونږ وایو چې په جومات کې نکاح تړل دا ډېره زیاته بهتره ده چې ټول خلک ناسي او امام صاحب وایي چې پلانکۍ د پلانکي لور په دې نومې بل لور نشته او پلانکي زوی ته ما هغه سره مې وتړله قصه وله. نو بله اوس به دې مسلې نه جوړېږي. ښه یو پیر چې میسج وکړو یو طلاق ده، صحیح ده. په 400 کې یو صوفي عالم دی، هغه وایي چې ما ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په 400 کې یو صوفي عالم دی، هغه وایي چې د امام ابو حنیفه صاحب روح ما ته ښکاري او زه وینمه. دا کشف دی او که نه څه نور څه دي. تاسو د یو سوال په جواب کې یو ورځ ویلو چې داسې نشي کېدی. ما داسې نه دي ویلي چې داسې نشي کېدی. ما داسې ویلي دي خلکو چې دا تپوس ما نه شوی و چې یاره دا روحونه کورونو ته راځي که نه راځي. روحونه ما په دې رد کړی چې نه راځي. ما دا خبر ذکر کړ، روحونه کورونو ته نه راځي. د جمعې په شپه راځي او په 40 ورځ راځي او په پلانکي ورځ راځي او په پلانکي ورځ راځي. د دې هېڅ اصلیت نشته. کم احادیث مبارکه هغه چې په دې باندې وارد دي چې روحونه راځي، هغه دومره اعلی پایې نه دي چې هغې نه مونږ دا خبره ثابته کړو. شته داسې احادیث خو یا منګړت دي یا ضعیفه دي، داسې روایت دي، داسې قسمه عقیده د هغې نه ثابتېږي. البته دا صوفي دی او عالم دی، نه دی خو به دروغ نه وایي. د علما کرامو مختلف اقوال دي په دې کې چې یاره روحونه دا ګرځېدی شي د مرګ نه پس، انسان دا روح دا چېرته ګرځېدی شي ازادي که ازاد نه. نو ځینې علما کرام فرمایي چې دا بالکل ازادي او د هغې سره دلایل دي. په بهقي شریف کې روایت دی، په مصنف ابن ابي شیبه کې روایت دی صحابه کرامو نه. یو صحابي حضرت سلمان فارسي و، یو صحابي حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنهما. ایو ابل ته وي چې چېرته ته ما نه مخکې مړ شوې نو ګورې ته به ما ته خبر راکې. نو خوا کې ورسره څوک ناسو، وی آیا روحونه واپس راځي څه؟ نا صحابي ورته وفرمیل چې کله د انسان د جسم نه دا روح وځي نه، الله جل شانو چې دی کله جنت ته لاړ شي نو دلته اجازت میلاو شي چېرته ځي ته تلی شي، چېرته ځي نو ته تلی شي. یوه خبره. دویم ګروپ ته علما کرامو داسې دی چې هغه د دې قایل نه دي. هغه وایي روحونه چېرته هم نه ځي، مکمل انکار کوي د دې خبرې نه. زما ذهن کې یو خبره ده، یوه ده چې یو انسان د هغه روح جنت ته لاړ شي، مونږ چې ورته علیین وایو، یو انسان د هغه روح چې بدبخت دی هغه سجین ته لاړ شي، جهنم دی. نو که ته وایې دا روح ښه سړی دی او دی په جنت کې دی، نو د هغه دماغ خراب دی، جنت ته لاړ شي بیا دنیا ته راځي. او که ته وایې چې دی بدترین انسان دی او په سجین کې دی، نو ستا څه خیال دی چې فرشتې به دی راپرېږدي د هغه ځای نه؟ نه راځئ په دې خبرو. البته دا علما چې داسې قسمه خبرې کې یو صوفي عالم دی نه، دې نه خو زه انکار نه کوم. هغه عالم د دروغ خو نه وي. علما کرام رښتیا به وایي چې عالم وي بیا مسلمان وي، مسلمان دروغ نه وي بیا چې عالم وي هغه سره دروغ نه وي. نو ده چې دا خبره کړې ده، زما ذهن کې یو بله مسله ده
یو ګروپ ته علما کرامو دا دی، یو ګروپ ته علما کرامو انکار کوي، زه نه اقرار کوم نه انکار کوم، او صرف دومره خبره هغه زه کومه چې دا روح نه دی، روح د دې مثال د نور دی او د نور د شواګانو دی. صحیح ده، دی په څلورم اسمان کې خو اثر ځمکې ته رارسي، نو که یو روح په جنت کې دی او که په جهنم کې دی، او دلته چې خلک وایي چې ما ولیدو یا مې خوب ولیدو او یا مې په ښکاره باندې ولیدو، یو عالم لکه دا خبره چې څنګه کوي، نو دا د روح هغه اثر دی چې د پورې را رسېدلی دی، نو داسې کېدی شي ښه. نور ما دې نه انکار نه دی کړی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.